د خوړو او درملو ملي ادارې په پلازمینه کابل کې د یو شپږ میاشتني کمپاین په پایله کې چې له درملتونونو او شرکتونو څخه یې څارنه کړې په لسګونه ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل یې د له منځه وړلو په موخه راټول کړي دي. د درملیزو خدماتو اتحادیې مشر اسدالله کاکړ د خوړو او درملو ملي ادارې د دغه اقدام او څارنې ستاینه کوي. نوموړی همداراز له سوداګرو غواړي چې 5 یا 6 میاشتې د درملو تاریخ پاتې وي باید د همکارۍ له مخې دوی ته وسپاري ترڅو د یو شمېر بېوزله هیوادوالو په ګټه یې وړیا وویشي. زما د ټولو وطنوالو څخه او د ټولو تجارانو څخه د افغانستان د سرتاسري اتحادیې په نمایندګي باندې دا غوښتنه ده کوم وخت چې دوا او ایکسپایر ته نږدې کېږي 15 میاشتې 6 میاشتې پاتې د ټولو تجارانو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته تسلیم کړي چې موږ د خپل وطنوالو سره کومک وکړو او د غریب ولس دپاره دا د کومک جوګه سي. موږ همیشه د دوا او د غذا د ادارې سره همکار یو او د دې څخه هم مننه کوو د دې د نظارت ټیم څخه هم مننه کوو. د خوړو او درملو ملي ادارې ویاند وایي چې دا د دوی د څارنې دویم لوی کمپاین و چې په پایله کې تر 10,000 کارتنو څخه زیات تاریخ تیر او بې کیفیته درمل راټول شوي چې له منځه به یوړل شي او زیاتوي چې دا فعالیتونه به یې دوام ولري. این پروسه جریان داره از شروع سال تا فعلا. دا پروسه دوام لري. د کال له پیل څخه تر اوس پورې یوازې موږ په مرکز کې له 300 څخه زیات ټنه درمل او ځینې نور توکي له منځه وړي دي او دا هم زموږ د کمپاینونو پر دوام د تاریخ تیر او بې کیفیته درملو د راټولولو بل ستر کمپاین دی چې یوازې درملو ته ځانګړی شوی او موږ پکې له 10,000 کارتنو څخه زیات درمل راټول کړي دي چې له منځه به یوړل شي او دا دی تاسو هم ولیدل چې په نږدې 11 موټرونو کې شپږ لوی ټیلر موټر او 11 یې کوچني موټر بار وو. په دې درملو کې ځینې د درملیزو خدماتو اتحادیې لخوا او ځینې یې زموږ د څار ډلې لخوا راټول شوي وو چې له منځه به یوړل شي. د کابل ښاریان او یو شمېر درمل پلورونکي هم د خوړو او درملو ملي ادارې دغه اقدام چې تاریخ تیر او بې کیفیته درمل یې راټول کړي او د ښار څخه په لرې ځایونو کې سوځوي یا یې تر خاورو لاندې کوي یو ډیر نیک کار بولي او ستاینه یې کوي. دا یو ډیر ښه نیک عمل ده. په تیره داسې دغه امارت اسلامي په دغه وخت سره راغلی ده په دغه شیانو باندې ډیر ښه بندیزونه لګولي دي ډیر ښه اقدامات کوي تر هغه ځایه چې موږ خبرېږو په ټولو درملتونونو کې شرکتونو کې دوی فني هیاتونه لري او ټول شرکتونه ځي د هغوی درملونه چک کوي. دا خو دوه بوته لري چې یو بې کیفیته دی او بل تاریخ تیره. دا خو ښه اقدامونه دي. زه د منحیث یو شهروان د خپل حکومت نه خپل دولت نه مننه کوم چې داسې یو ښه اقدام یې کړی ده. دا په مرضونو کې او چپخانو او مریضانو ته ډېره ګټه رسي ځکه مریضان موږ تاسو ته ډېره ښه معلومه ده چې یو کس ځي دواخانې ته دوا اخلي خو تاثیر نه کوي خو څه تاثیر دا ټول د بې کیفیته او تاریخ تیره دوا او درملو واردول په افغانستان کې دي. دا د کابل د بګرامو ولسوالۍ دویم ګزک سیمه ده. دغه سیمې ته د ټول کابل ښار څخه کثافات راوړل کیږي او دلته غورځول کیږي. کوم تاریخ تیره درمل چې د خوړو او درملو ملي ادارې په شپږ میاشتني کمپاین کې د کابل ښار له بېلابېلو ځایونو څخه راټول کړي وو هغه تاریخ تیره درمل هم دغه سیمې ته راوړل شول او دلته واچول شول چې تر خاورو به لاندې شي.